او سلیری سایاتون لري او 3 رکوګان لري. مخکې صورت سره ربط کارا ده. مخکې صورت کې الله بیان د منافقانو کو او دې صورت کې الله دوستی د منافقانو بیانې د يهودو سره. څنګه د يهوديان هغه څومره غلط خلک او منافقانو سره دوستی کوي. یا مخکې صورت کې الله بیان د نصرت د بعضی کسانو کو او دې صورت کې الله بیان د نصرت د جميع مؤمنانو کې دایره بچ. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سے مدینه منوره ته راغی. نو مدینه د خلکو نه علاوه په مدینه منوره کې د يهودو 3 قبیله آباد وي. مدینه منوره کې یو ته ویلي بنو قینقاع او دوم ته ویلي بنو نذیر او دریم ته ویلي بنو قریظه. بنو قینقاع، بنو قینقاع او بنو نذیر او بنو قریظه. نو بیا کوم د هغه 3 وړو بیان الله دې صورت کې کی حشر ورته ځکوي. په دې صورت کې الله جل جلاله د هغه د عذاب بیانوم کوي د منافقانو او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سکم دی هغه دی ونو تذکرم کوي الله سی ونی وای او وی سوځوي او دا بیان به مو کې فباذن الله سداونی وهل او سوځول د خدای په امر سره او بیا اخر دی رکوع کې الله بیان د پیغمبر د تابعداري او د فقراو بیان کوي. بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات. ابتدا د سورت کې دعوی اصلي بیانې الله سیاغه د قتال دی وی مسلې لپاره صرف کیږي. سیاغه مسله سره الله او بیا هو الذی سره تخویف نمونه د تخویف الله بیانوي. چې بنی نذیر ته تاسو ګورئ مؤمنانو په حمله وکړه او هغه خیبر ته وشړل هغه بیان الله کوي. سبح لله ما فی السماء. دته سوره بنو نذیر مو دی سورۃ تا سوره حشر مرتوی سوره بنو نذیر مرتوی. سبح لله ما فی السماوات. تسبیح وای د الله هغه مخلوقات چې اسمان او زمکو کې دي. وهو العزیز الحکیم. او دا الله عزیز دا په اخذ کې حکیم دا په تر کې. هو الذی الله غزات اخرج الذین کفروا چوباسل بیا کسان چې کفر کړه دا من آل الكتاب دال کتابنا من دیار د کوروننا لاول الحشر د پار د اول حشر لاول الحشر. ما ظننتم استاسو گمان نو ای یخرجو چې دوی بوزي وظنوا ایقنوا د دې یقینو انهم مانعتهم سمانع بيد دین حسونهم کلاګانی من الله د طرف د الله نه فآتاهم الله الله ګرو فراوست د دې من حيث لا يحتسبوا چې د دې خیال کوم نو وقذف في قلوبهم الرعب او الله واچو پسونو د دې کې دبدبا یخربون بیوتهم هغه خرانول کورونه بی ایدی په خپل لاسونو خپل به چتونو نه لرګي لري کول. ځکه پیغمبر ورته ویل صلی الله علیه وسلم و الک سمره شی ځان سره وړي سي وړي اجازه تا او ځان نه زیات شی بنوړي. فاعتبروا یا اولی الابصار. عبرت واخلی او خواندانو دی عقل. سی وګوره خدای څوک تباکی نو په خپل لاسو تباکی. الکه عبرت د سو سی الله کم سړی وਹੀ الکه گاډه به سړی ځان ته واخلو زبر ګرځم خدای تعالی ما گاډه دې د مرګ کی
یخرب فاعتبروا یا اولی الابصار اولکا الله داسې ونویلې فاعتبروا یا اولی الالباب ونویلې سی ویلې ابصار ویلې ځکه الله وايي صرف عقل پکار ده څه پکار ده زړمړه پیدا عقل چې کی هغه ته پته لګيږي ځکه بیا وایي ساله کته کوم عقل غواړي د امام رازي عقل غواړي او کنه دا خلکو عقل غواړي چې څنګه ته قتلي نو موږ سره خو یو نستا نو خو عقل ستاسو امام رازي سره او نه عقل ستاسو اسوک امریخ ته قتلي او کارم قتل لري په کوم انداز دی خيزي آرامیان اول ته مریخ کې لګیالي آلتا وای موږ دلته بنگلې جوړو نو سوي کاته الکه تاسو اول سروي وکي اوپر اخیزي کنه راخیزي دلته خسته ډاګونه دي مریخ کې چې سروي وکي اوپر نه راختلې بس وای دلته ژوندۍ نه کیږي نو مسلمان مولا ورته له ګوره قران کریم کې الله سوار له 100 کال مخکې ویلي دي وجعلنا من الماء كل شيء حي ژوندۍ به آلته کیږي چې کم ځای کې وبي سپمې او په مریخ کې ټیک د خستاز مکه د غندب کې نه خستاز مکه ده خستا خاور د خپلته وبنستا چې وبنستا ته ژوندۍ نه کیږي ولولا ان كتب الله کالله نلیکلای نو لیکلای علیهم پدی باندې الجلاء جلاوتنی لعذبهم فی الدنيا الله په دنیا کې تبا کړیو لکه بنو قریظه سي حلال کړ خدا دې شکر وباسي سروغ اندام کې قوت المدینه نه ولهم فی الاخره عذاب النار او دې د پر اخرت کې عذاب النار عذاب د اور ده ذالک دا عذاب بانهم شاقوا الله هغه خلاف وکړه الله او پیغمبر ومن يشاق الله هغه څوک چې خلاف کوي د الله او پیغمبر فإن الله شدید العقاب ما قطعتم من لینة پیغمبر امر وکړ صلی الله علیه وسلم او تاسو به کتلی د خیبر ډېر خسته کجوري وي پیغمبر علیه السلام فرمایل دا کجوري وسوځوي او را پرې کوي نو هغه علاقه دا خو دهشتګردي ده کنه کجورو څه ګناه کړی د پیغمبر وایي جواب ما قطعتم من لینة هغه ستاسو کمې کټ کول کوي د کجورونه او ترکتموها یا پرې دی قائمتن ولاړې پی علی اصولها په بیخونو فبإذن الله دا د خدای په امر سره وليخزي الفاسقين او دې د پاره سي خوشاله سي مؤمنان وما افاء الله على رسوله هغه سي الله ورکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فبإذن الله سره هم صلولی کوي سي الک کمی کجوري پیغمبر کټلې هغه کې د چا امرو او سي کمی پری خو دې چا پامر الله پامر باندې وما افاء الله هغه سی ورکو الله تعالی پیغمبر ته منهم د دین فما هغه اوجبتم تاسو نه دی روان کړي پاغې کې اسونه ولا رکاب النوخان ولكن الله يسلط رسله الله غالب کړ پیغمبر پمن یشاء والله على كل شيء قدير الله پاسس باندې قادر ده ما افاء الله هغه سي الله ورکی پیغمبر ته د آل د کلونه هغه غنیمت الله او پیغمبر د پاره دي خپلوانو یتیمانو مسکینانو ابن سبیل د پاره کلا یکون دولتن د پاره سي هغه میراث نصیب په مابین د غنیانو کې هلکه دې څنګه مسله معلومه سو سي غنیمت او پي دا دواړه سکم د مصرف په شرع کې یوي او دا په بیت المال د مسلمانانو کې شپږم حصہ سلورم حصہ وما اتاکم الرسول هغه سي پیغمبر صلی الله علیه وسلم درکې فخذوه عملو کې پاغه باندې نو ما ته وګورئ په اوله قاعده کې تاسو درود وایي
اوله قاعده کې درود وای تاسو ولې نه وای جواب دادو ته پیغمبر سي څومره منځونه کړي اوله قاعده کې هغه درود نه دی ویلای کنه پیغمبر اسلام ابو حنیفه ته خوب کې ورغی او دا د ابو حنیفه مسلک کې اوسره دومره وای اوله قاعده کې اللهم صل علی محمد وعلى بس د سوا پیراغله پیغمبر علی السلام ورته وای خوب کې ابو حنیفه درود خو سي اوسره په ما وای ته سوده سا ولې پیرالېږي ابو حنیفه کوم جواب وکړ ابو حنیفه ورته وای درود ویل دین دا څه شي دا او دین ویل کېږي دا دیتا چې په خپل ځای باندې وکړه په صاحب باندې وکړه په خپل ځای باندې وکړه بریلام پس ولې موږ موږ نه کوو ځکه به ځای درود وایي درود راغلی په ناس سره دوی پس کې وایي درود راغلی د خپل ځای باندې دې کوم ځای کې وایي اذان نمخ کې الصلاه والسلام علیک یا رسول الله بدعت کې لګیا دي دا معنا ومعناکم عنه فانتهوا او چې منسی تاسو د هغې نه منسی پیغمبر مو منه کی ما ته وګورئ خزي ابن مسعود صاحب تراغله په ابن مسعود لعنت ولګه خزي دا شی دي څورته تاسو ها عربی کې ورته چې کوم خزه دا خالونه دي واشمه ورته وای او کوم خزه ته سګدي هغه ته مستوشمه وای او بعض زنانه دا شیان نری کوي څه کوي دا نری کی داسې څنګه کی دا مې پیشن به یې خدای دې ته ساتي څنګه کی دې ته نامې سوای سورته وای نامې سور خوای او بعض زنانه غاخونه برابرې هغه وتراشي څنګه کی غاخونه تراشي بعض زنانه غاخونه خرابي هغه حسن د پارسه کی هغه ته متفلجه رسول الله وای سورته وای ابن مسعود ویل چې رسول الله فرمایي لعن الله الواشمات لعنت دی پاغه خزه چې هغه خالونه دی بلې خزه تا والمستوشمات او هغه خزه چې هغه ورته ما ته خال کړه او والنامسات په هغه خزه دی لعنت چې هغه وختان نری کوي والمتنمسات هغه خزه چې بلې ته زما دا شی څه نریکا والمتفلجات او په خزه د لعنتی سی غاخونه سکی تراشی او هغه برابرې بعض خزه غاخونه کې راځي راوتلی وي هغه به برابرې بس هر څه مسله وا ابن مسعود ته خزه رااله و ته څنګه لعنت وای په من باندې خدای لعنت نه دی ویل ته قرآن کې هغه ته څنګه لعنت نه قرآن کې لعنت ده قرآن کوم ځای ده قرات القرآن ما بین الصفتين ما خو قرآن دی دوارو پوخونو ما بین کې ویل راخذ ورته وای او هغه کې نشته ابن مسعود ته دا آیات ویل چې پیغمبر پاک ویلي چې لعنت دی پاغه خزه باندې او پیغمبر پاک ویلي دي چې کوم خزه دا کار کوي پاغه دی لعنت اوس په خبره پوه شئ پزور وای ناروا ده مفتی تقی عثماني تاسو کتلای ده مفتی تقی عثماني کتلای تاسو جامع کراچی محتمم سره نام ده کتلای ده لیدلای ده هغه غاخ تا کتلای ده څنګه ده کتلای سي غاخ دې نه ده کتلای هغه غاخ د سون راوتلای ده دا څه ده مفتی تقی عثماني غاخ دا څه ده جج کم ده شری جج زیات دور کې جج ده وسه پوره او 22 ملکونو سفرونه کړي ډېر ښه عالم ده شیخ الاسلام ده دغه غاخدا سره وتلای ده هغه دغه خو نه کټ کوي انتهایی بد کاریګر ډېر بدرنګ کاریګر ولې نه کټ کوي خو ناروا ده دا کار کنه نارینه او زنانه د پاره یو مسله ده وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله او پیغمبر پاک وای په هغه سړیم لعنت ته چې خزو غنځان جوړي څنګه کوي او په هغه خزه دیم لعنت چې سړی غنځان جوړي دا به می کنه موږ ته صفاته ده وي به موږ پسې نه سجده یې به کوي اور دا چې اخلاص کړي نارینه او دلته هار اچولای دا مسله ورسېږي
او لاسو کې چې اچولي دا شی اچولي سو سخره خبر ومعناكم عنه فانتهوا مفتی نعیم صاحب لیکلی نوجوان وہ ہے جس کو دیکھنے والے پر روب آتی ہے ځوان هغه چې سړی ورته وګوري په سړي ویر راسي وہ نوجوان نہیں جس کو دیکھنے والے میں شهوت گھومتی ہے هغه ځوان نه چې سړی ورته وګوري او سره کې شهوت ورته راسي اساس هغه پسې مزد کیږي څه خاطی زه هم دا چې په کار د په جمعات مونږ ولیکو پسې ولیکو ځوانانو ځانونه اجراګان نرخزیان جوړ کړل ځوان زیګ خوان کې مونږ پښتانه ورته کوچاني زبه کې سوې زیګ په کار د دې ځوان هغه پوندیم تراشلي څه شي سوي چاودونه پکې او په کار د دې ځوان هغه لاسونو کېم چاودونه څه شي چاودونه مسله ورسې زیګ خوان کې اوس کریمونه راوتل مخم نارام کې ملایمه کې او خپل نرمي کې وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب الک چاته به انفاق ورکه نو درې ډاله خدای بیانې مهاجرین نصارا او پیرکې خارجه ټول غریبان دي فقیران مهاجرین د پاره هغه کسان دي چې وستلې سوي دي د کورونو نه و اموالهم او د مالونو نه یبتغون فضلا من الله هغه طلب کوي د فضل د الله نه نو الک مهاجر بچاته وای ها دي زینه دوه مسلې معلوم سي وخت کې د کمانډري کې ماته وای مولوی صاحب ته برازي د مهاجرین ورځ د تقریر بکیدلته نو په ورځ ټوپې ته وتختیدم ما ویل زبالته تقریر کوم خلک بچکچا کې او ډرامې بخیزي مولا ته داسې چې کې مناسبت سغواړي ټلیفونونه ډیرو کلواره نغلم مالکی د کوچانو مولان تقریر نه کوي مالکی د تاسو دیو کې دالته مال ټول ډرامې ډکوي او موږ بناستو پکې مهاجر هغه سړی ته وایي چې دوه کار پکې سو پکې اول نمبر دا ده چې اخراج جبران وسی څنګه وسی یو سړی چې افغانستان په خپل خو خراسه چا مهاجر کړي الذين اخرجوا من ديارهم صحیح سو په زور سره او دویم نمبر دا ده چې مهاجر به هغه چاته وایي چې د دین د پاره راغلی سره پاره راغلی ها دین د پاره راغلی ګوره یبتغون فضلا من الله ورضوانا د خدای فضل به طلب کی رضامندی به طلب کوي او دې ځای نه او فقہی مسله معلومه سو څه معلومه سو فقہی مسله هغه دا مسلمان سي غالب سي په مال د کافر باندې وای مسلمان چې غالب سي په مال د کافر باندې نو دا د کافر مال د تروا ده د کافر مال اوس د الله رب باندې داسه بلاګان ذکر نو مجاهدین ونی ول دوی تروا دي او کچیرته کافر د مسلمان په مال باندې غالب سه نو د تروا نه ده خبر باندې پوه شي مرګره کنه مسلمان سره کافر په مال باندې غالب سي د تروا ده او که کافر د مسلمان په مال باندې غالب سه هغه تروا نه ده راضي ورپس اولئک هم الصادقون دا صادقان دي والذین اغکسان انصار تبوؤوا الدار شاغین ولد کور والایمان او ایمان من قبل مخکد دینا یحبون اغی خواگنی من هاجر الیهم سی هجرتو کی اغی تا انصار تی مراد دی ولا یجدون فی صدورهم حاجه او نه پیدا کوي پزړونو کې حاجت مما او تو هغه څه ورکه سوی ده ويسرون على انفسهم او غیب غالب کوي او مختار کوي په نفسونو باندې ولو کان بهم خصاصه اگر کده هغه حاجتي اگر کچای د هغه څه شوی حاجتي ويسرون او دغه عبادت دای سی هغه بغوره کوي په نفسونو باندې ولو کان بهم خصاصه اگر کده هغه څه شوی حاجت وی مرګریا دا د مسلمان صفات ده الله دې موږ تاسو کې پیدا کړي تاسو لکه خالد راسه دا مولانا صاحب تورکا دا مازان ته خو مورې کې کپدي آیات به عمل کو دا واخله زبا مولانا نه بل راو غواړم ورکو واخله دا واخله زه هغه ماته نور را لیږي زه دا واخله بس په دې آیات به عمل راشي دا خو مازان ته خو کن
ويسرون على انفسهم او غرقی به فنفسونو باندې ولو کان بهم خصوا سمرګری په سید په حدیثو کې ډیر د خاصوا بي دی ومل کولا بل ته سر راغی او بیا په سلو کورو باندې او لاسو کورو ګرځي او بیا د تراغی زی ټیم کم ده و من یوقشح نفسی هغه څوک چې ځان ساتي د بخیلینا فاولئک هم المفلحون دا کسان کامیاب دي والذین جاءوا دا درې مډاله د مرګره دام غریبان دي خو نه انصار دي او نه مهاجرین دي بعضی تبلیغیان وایي قران کریم کې دوه ډلې دي زو هم درې ډلې دي دا درې مډاله ده انصار او مهاجرین علاوه درې مډاله والذین اغه کسان چې غیر غلي دي پس د دینا او بیا وای ربانا او ربا اغفر لنا من ته مغفرت وکي او زمنګ ورونو ته کسان ته سیاغه تیر مخکواله کړه د په ایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا او مگر زه پسونو زمن کې کینا کسان د پارس ایمان راوړای با ربنا انك رؤوف رحيم الم تر سرا الله تخویف او زجر منافقان ته بیانې الم تر سرا او دا مسله يهودو تعالی وای سګوره دا تاسو مو با اصل د دې وجنه سدا يهود منغو با اصل تاسو سره دوستی کولو تاسو مو باسو الم ترى آیاتنا ګوره هغه کسان ته نافقو چې منافقانو یقولون ویل بل اخوانی مرون ظفارا الذين هغه کسان د پارا کفرو چې کفر کړو د کتابونه لئن اخرجتم کتاسو وتلی الم ترى آیاتنا ګوره الله وای الى الذين اغه کسانو ته ناپکو چې منافقانو الله تعالی فرما یقولون بیاویله لاخوانهم رونو دفارا بني قریظه ته الذين اغه کسانو ته کفرو چې کفر کړو من آل الكتاب دال کتابنا لئن اخرجتم کتاسو وتلی لنخرجن معكم من بم در سره وزو ولا نطيع فيكم احدا ابدا من به بالکل تاسو تابعداري نه کوي چا سره تاسو خلاف وان قتلتم او کتاسو من سره جنگ کوي او کتاسو جنگ کوي پیغمبر سره من بستاسو امداد کوو دا منافقان ورته ویلي والله يشهد الله گواذا انهم لكاذبون چې دا دروغ زندي لئن اخرجوا کچرت دی اوتل لا يخرجون دين وزي معهم دی سرا ولئن قتلوا کجنکی لا ينصرونهم د دې امداد به هم نه کوي د دې امداد به نسی کولای ولئن نصروهم او که امداد وکړ يولن الادبار بیا بشاکی ثم لا ينصرون بیا به د دې امداد نسی کولای لانتم اشد رهبا الله و تاسو په سخت ویره کې پسینو کې من الله دی الله نه خدای نه دومره نه ډاریږي لکه څومره سي منافقان دی يهودو نه ډاریږي ذالک بانهم قوم لا يفقهون زکدا یو قوم د چنه پويږي الکه دې زنه امام سے بل مسله ثابت کړله چې د خدای نه یو سره نه ویریږي دې مثال د منافق دا منافق خدای نه ویریږي لا يقاتلونكم جميعا اغه جنگ نکی تاسو ټول سره الا په قران محسنه منګر پاغه کلاګانو کې څه فصیل تر نه تاوي فصیل پیژنې کنا فصیل څه وای سماخدار موجوده دور کې څه ورته وای سماخدار ورته وای الله تعالی فرمایي واو من ورای جدر یا دی بورینه خو پیژنې کنه ا بورې شګونه ټکی کړي او داسې خېدي موجوده دور کې دا باسوم بینهم شدید خپل مابین کې اختلاف سخت ده تاسبهم جميعا
تب ګمان کې صدا متفق دي او زړونه د دې متفرق دي متفق نه دي دا ځکه دا قوم لا یعقلون دا کما که سړی به اتفاقی پیدا کوي آیات نه مسله ثابت شوه مثال پشان تدا کسانو من قبل مخکې د دینا قریبا سنزدې تیر سو بدر کې هغه وساکه عذاب د الله ولهم عذاب الیم هغه سره به عذاب الیم ده دې د پاره نو آیات نه مسله ثابت شوه الله فرمای دا منافقان يهودو سره چې کومه معاملہ کوي بعینی دغه سي معاملہ شیطان ابو جهل سره بدر کې کړو کنه وکړو اول لاس ورکو سم کله ملائک را ورسید الله تر نو تخته دا مسله کما مثل شیطان مثال د شیطان دا اس قال للانسان اکفر توبه برسي صافه نه غټ پرزګار و د الله او بیا واقعیا کرتبی لیکل ده چې یو جنې و خاسته ورونه راوسته ورونه جهاد تتلل سراسه دا بزر د سره به موږ دی راکو مسله ورسېږي او هغه سره دی راکله او هغه بزر نور قتل خو شیطان واقعسه او بیا زنا تر نو وسوا ا زنا دا ماشوم پیدا سه او ماشوم مړ کا خزه مړ کړله او بیا خه کړل بیا شیطان هغه ورونو ته ویل سم هغه برسیسا خزه سره زنا وکړه تاسو خور سره او دغه ځای کې خه کړی دا او هغه راو باسه او بزرګ راوستو پانسی ته و دراو داسي او ته اوس دې حال کې ګوره توبې نه او بیا وباسي شیطان ورته راغی وسې بیا خلاصون خو ماته صرف دا سر داسې کاته کا هغه سرکاته کا اولاد دي دینه مړ صدا دي شیطان کار اس قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء ابن جوزی لیکلی را کتاب مونږ ته حقانه کې را کړو شیخ صاحب سامي الحق هغه لیکلی اوسه یو ډېر خسته پاکدامانه خزه او خزه په پخوا حمامون وتتلی چرته بتلی حمام ته بتلی نوراله یو ډېر خسته سره ولال دا ګیره د بزرګ دا اخذ ورته وای اين الطريق الى حماد ابن منجاب منجاب حماد ته کوم لار تللی دا نو بزرګ خزه راوسته خپل کورته راوسته وراسه زه حمام درته خېبه او آلته دروازه په سر باندې کړه او بل مطالبه تر نه وکړه خزه ورته ویل زره زایم خو بازار ته لاړ او خو شیان راوړه ټیک ده هغه بازار ته لاړ او خزه الله تعالی امداد دروازه خلاص او سو تختیدله سړی چراغ الله لیونای کوماغه ان فان کې لیونای سره او په زبا امداو اين الطريق الى حماد بن منجاب اين الطريق الى حماد بن منجاب او سوره زورست سنکدان څخه خلکو ته وای لا اله الا الله هغه ویل اين الطريق الى حماد بن منجاب اين الطريق الى حماد بن منجاب محدثین او فقها لیکي زړه کې کوم خیالات راولې سنکدان کې به ما غرازي درته کسو درته قران ختم کیم ای ګناه لوی مصیبت دا د سیزن کدل کې به ما ګناه ته په خپل باندې وای د کډاکټران سکل اپریشن کې هغه سړی او ما کم کار سکی هغه په خپل راضي دا حال ده ابن جوزی لیکلی چې سړی ته مرګ راغی موږ ته لا اله الا الله ویل او د ویل ټماټر صرف 15 روپۍ یا 8 روپۍ توبه لا اله الا الله ابن جوزی لیکلی دی ابن جوزی لیکلی چې سړی مرګ پر راغی او موږ ته لا اله الا الله وایا او دوی له اسکی حدیقت یا فلان علاقه پلانکای پټه می وښتا او بخور وکالتا او په پیراو تاړه پیغمبر پاک وی الله ان فی السیئات تجاز په ګناهونو کې غټ مصیبت دار سي ځنکدن به خراب دي ټیک دا اوس خو به توبه وباسي خدای به مات کې خدای هغه اثر خو نه ختميږي هغه اثر خو نه ختميږي ابراهيم بن ادم لیکي چې ما صرف یو د جمع منځ قضا ک شپږو میاشتو پورې تهجد ما صحیح نه کړی څو میاشتو پورې شپږو میاشتو پورې یو د جمع منځ را نه خطا سه الا ان فی سه الله تعالی دې موږ تاسو ګناهونه په دې کوی بدل یا فکان عاقبتهما انهما فی النار اخری انجام دا د سور کې دوه همیشه او دا جزاء د ظالمانو ده
وا کسانو سیما مراوړی ویریږي الله نه و دې ګوري او نفس چې کوم عمل کړی سبا د پاره ویریږي الله نه الله خبیر ده بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله او مکهږي پشان ته دا کسانو ترک الله الکه قاضي په حسابي لیکلي نسوا الله څه ترجمه ده ترک الله او هغه ډیره خسته قاعده لیکلې ده والاشیاء التي لا تطلق على الله مباشرة تطلق عواقبها اولئک هم الفاسقون احمد علی ترجمه کی بدمعشان دي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه ندی برابر صاحبان د اور او صاحبان د جنت اصحاب د جنت کامیاب دي لو انزلنا هذا القران کمن نازل کړه دا قران په یو غر باندې لرایتو تابکتلو ویردون کایبو اگر او ټوټه ټوټه بسوي د ویر د الله نه وتلک الامثال دا مثال ندی منګه بیانو خلقو د پاره لعلهم يتفکرون الله دې د پاره چې دې فکر وکي چې قران بیانېږي او په ما اثر ولې نه کوي غر اخوا کیږي خو په ما اثر ولې نه کوي لکه دا به تخپل کاری کړه هو الله الذي الله غزاتا لا اله الا هو سنست لایق د عبادت منګر یو الله دا عالم الغیب الله عالم الغیب دا والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي الله غزاتا لا اله الا هو سنست لایق د عبادت منګر یو الله دا الملك واجب الوجود دا دائم الملك دا القدوس پاک دا السلام سلام دا المؤمن مؤمن دا المهيمن حاضر ناظر دا العزيز عزيز دا الجبار جبار دا جبار چاته ویلکه چې ظالم تبا کی او جبار زورور المتکبر متکبر دا سبحان الله عما یشركون هو الله الخالق الله خالق دا الباری پیدا کون کدا الباری پیدا کون کدا المصور تصویر اچون کدا د پارا اسماء الحسنا دی تسبیح وای د پارا ما فی السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ممتحنه مدنی سورۃ دا یو سورۃ وای مرګیا او دیار لسایاتونه او دو رکوګانی لري موضوعات